د جمعې د فضیلت او د برکت شپه ده او انشاءالله العزیز سبا که زندگی باقی و ورځ به په دې شپه ورځ کې د الله په نازولي د دواړو جهانو په سردار د درود ویل یو مستقل او لوی سنت د دغه شپې او د هغه ورځې دی، د دې شپې او د ورپسې ورځې د جمعې. نو په لحاظه تاسو هم د الله په نازولي د الله په حبیب چې په موږ تاسو باندې له ځان نه له مور پلار او له ټولو قریبانو نه له بچانو له هر چا نه زیات حق لري درود شریف ویل مه هېروئ. درود شریف یو مستقل جلا افضل ترینه یو بهترینه مقبول عبادت دی او آسان هم دی، دومره آسانه چې هیڅ شرط پکې نشته، نه فقیرتوب، نه غنا، نه ورځ، نه شپه، نه ولاړه، نه ناسته، نه قبلې ته مخامخ کېدل، نه پاکي او اودس، هیڅ دست بکار و دل بیار. او هغه عبادت دی چې په ګرنټي قبلیږي، او هغه عبادت دی چې پکې یوازې دا نه چې مثال صرف دعا ده یا چې څه خیرونه دي ټول الله پکې جمع کړي دي، چې ضرورت دی ضرورت به یې پوره کېږي، چې ګناهونه دي هغه به رژېږي، چې شفاعت دی د رسول الله دا به درته نصیب کېږي، چې د الله په نیز د الله د حبیب په نیز باندې مقربتوب دی، ورژندېوالی دی، د انسان مقام اوچتېدل دی، هغه ته په دې درود شریف کې، په دې درود شریف کې بالا ګټې دي په دې عبادت کې. نو د خپل ځان لپاره دا سعادت دا ډېر لوی سعادت دی، د نصیب او د لاسه مه وباسئ او نور هم دې ته مایل کړي و دې ته یې وهڅوئ. الدال علی الخیر کفاعله، چا که چاته د خیر په لاره باندې دلالت ورویښو ولا د خیر په لارې هغه امر کوي، دومره ثواب او اجر الله پاک ته درکوي لکه ته چې هغه عمل په خپله وکړې. نو په لحاظه زما هم دا یو څو خبرې په دې نیت در سره شریکومې او در لیږمې چې ستاسو ورته پام سي. که نه اوس دا دي تقریبا د ماخستن د لمانځه وروسته ټیم دی، نن زه مصروفه ولم نو فرصت نسو میلاو او د تاسو نه هم دا هیله کوم چې خپل ملګري او خپله کورنۍ بال و بچان ټبر او دوستان دا ټول چې څونه مې وس رسېږي هغه ورته مایله کړئ. یوه اسانه طریقه یې دا ده چې د میسج ولېږئ خپلو ملګرو ته. الله تعالی دې دغه خبرې زموږ ستاسو لپاره د پام او فکر توجه وړ وګرځوي. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي، الله دې موږ ستاسو نصیب کې وګرځوي، هر وخت یې الله پاک توفیق موږ تاسو بلکې ټول امت مسلمه ته راکړي. زما نیت و چې هغه د رسول الله مبارک 3 لازمي حقوق دي چې په هغه کې یو مینه او محبت دی، بل تابعداري ده، نو هغه مې هم درته بیان کړی وی، خو چونکې وخت مختصر دی. السلام علیکم، بیا بل ورځ ګورو، ژوند باقي و انشاءالله.